د پښتنو ژغورنو مخکښو څیرو ولسمشر غني ته څه وویل؟ راځئ دغه ویډیو راسره طرفه وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. علي وزیر وایي اشرف غني په سیمه کې سوله راولي. د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني له بریا وروسته د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر هم په یو ټویټ پیغام کې محمد اشرف غني ته د بریا مبارکي ورکړې ده. علي وزیر په خپل ټویټ پیغام کې افغان ولسمشر ته رسما د دوهم ځل واک ترلاسه کولو له امله مبارکي ویلې ده او ترڅنګ یې له غني هیله ښودلې ده چې ګواکې بیا ځلې بریا به په سیمه کې سوله راولي. هغه په بشپړ ټویټ کې لیکلي امید لرم چې د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه رسمي اعلان به په سیمه کې سوله او هوساینه راولي. بلخوا وړاندګړونه څه وایي؟ وړاندګړونه وایي بابا د سوکاله افغانستان ارمان مو راپوره کړه. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښه مشر او د شهید ارمانونه خور وړاندګړونه په افغان ټاکنو کې د ولسمشر غني ته د بریا مبارکي ویلې ده. وړاندګړونه په خپل ټویټ پیغام کې ولسمشر غني د بریا مبارکي ورکولو په موخه یې ویلي دي چې د اشرف غني بابا بریا لوی افغانستان دپاره بریا ده. وړانګه ولسمشر غني ته په خطاب کې وایي هیله ده چې د بیا واک ترلاسه کولو پر مهال د افغانانو نسل وژنې ته د پای ټکی کېږدي او نور نه غواړو چې د افغانانو په وسایلو د زورور خپل کورونه آباد کړي. هغې په بشپړ ټویټ کې لیکلي ولسمشر اشرف غني بابا ستا بریا د لوی افغانستان بریا ده. افغانانو نسل کشي ته نور د پای ټکی کېږده. موږ نور نه غواړو چې د افغانانو په وسایلو د زورور خلک کورونه آباد کړي. بلخوا د پښتنو ژغورنې مخکښه مشره ثنا اجاز وایي ولسمشر غني ته د تاریخي بریا مبارکي وایم. د پښتنو ژغورنې غورځنګ بله مخکښه مشره ثنا اجاز هم په ولسمشریزو ټاکنې کې د ولسمشر غني د بریا وروسته په یو ټویټ پیغام کې هغه او افغان ولس ته د بریا مبارکي ویلې ده. د پښتنو ژغورنې غورځنګ د ښځینه مشرانو له ډلې مخکښه مشرې ثنا اجاز په خپله ټویټ پیغام کې لیکلي دي چې د ګران او تاریخي افغان ولس د ټاکنو اعلان او د ولسمشر غني د بریا مبارکي وایم. ثنا اجاز وایي په داسې حال کې چې افغان ولس ته د بریا مبارکي وایم چې ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غني جمهور رئیس او ښاغلی امرالله سلیم مرستیال وټاکل شو. دوستانو ستاسو د پښتنو ژغورنو دغه مخکښو څیرو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. خو وخت درته غواړم.